د الله سبحانه وتعالی په دې کائنات کې سوچ او فکر کول او د الله سبحانه وتعالی په دې قرآن کې سوچ کول دا اوچت عبادت او دا هغه عبادت ته چې ډېر خلک د دینه غافل شوي او دا هغه عبادت ته چې الله سبحانه وتعالی دې دلته انسان له قسمه قسم خوشحالیانې ورکوي او دا هغه عبادت ته چې د دې دلته انسان ته غټې خزانې میلاوي هغه خزانې چې هغه د سرو زرو د سپینو زرو د خزانو نه هغه غټې او دا عمل دومره غټ عمل هم نه دی وړوکی عمل دی د زړه سره تعلق ساتي خو ډېر خلک د دې عمل نه غافل دي هغه عمل دی التفکیر فی عظیم مخلوقات الله د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کول او په دې قرآن کریم کې سوچ او فکر کول د اوچت عبادت زی په زی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دې خبرې ته او دې عبادت ته اشاره کړې ده زی په زی زه به دې اصول زیینه ذکر کوم چې اسی ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې الله سبحانه وتعالی هم موږ له تیزی را کړې ده چې دا عبادت ډېر کوئ ګور الله سبحانه وتعالی شراب حرام کړی نو په سورة البقره کې الله یسألونک عن الخمر والمیسر دې ته تپوس کوي په باره د شرابو او په باره د جواري کې قل فیهما اثم کبیر او ته وایې چې په دې دواړو کې پیغمبر دوی ته وایي چې په دې دواړو کې ګناه ډېره ده ومنافع للناس او فایدې پکې مشتي واثمهما اکبر من نفعهما او د دې دواړو ګناه چې د هغه د فایدې نه ډېره ده په شرابو کې فایدې شتي بعض فایدې پکې شتي دغه په جواري کې هم فایدې شتي خو ګناهونه پکې مشتي دا ګناهونه د دې فایدو نه زیات دي دا خبره ما دې لپاره کوله چې الله سبحانه وتعالی د آیت په اخره کې بیا وایي كذلك يبين الله لكم الآيات دغه شان الله واضح کوي تاسو خپل آیتونه ولي واضح کوي لعلكم تتفکرون دې لپاره چې تاسو به سوچ وکړئ ندی چې الله چې تاسو به سوچ وکړئ فکر وکړئ تدبر تفکر او سوچ کول پدې کې دې لپاره الله سبحانه وتعالی دا آیتونه نازل کړي دي او د دې لپاره الله سبحانه وتعالی د آیتونه واضح کړي كذلك يبين الله لكم الآيات بیا په نور آیتونه کې الله سبحانه وتعالی دا شراب قطعا حرام کړي دا غزان له موضوع ګوره الله سبحانه وتعالی د تیرشي امتونو ډېرې قصې په قرآن کې بیان کړي د موسی علیه السلام قصه د فرعون سره ځای په ځای آدم علیه السلام واقع لوط علیه السلام واقع هود علیه السلام واقع صالح علیه السلام واقع یونس علیه السلام واقع ایوب علیه السلام واقع یوسف علیه السلام واقع د بس کافرانو واقعات را نقل کړي یو قصه به الله سبحانه وتعالی د هغه عالم ذکر کړی دی چې الله سبحانه وتعالی ولا علم ورکړو د علم باوجود هغه په شیطان پسې روان شو دغه واقعه موږ د تفسیر په دوره کې په سورۃ الاعراف کې تفصیلا ذکر کړو که چاته یاد دی الله سبحانه وتعالی چې کله دغه کسته واقعه بیان کی هغه طرف ته اشاره وکي نبی الله باخره کوي فقصص القصص ای پیغمبره دا قصې بیان کړي خلکو ته دې لپاره چې مزید واخلي دې لپاره چې ګڼ ډېره جوړه شي چې قصه د خلکو ډېره خوښي دې لپاره چې خلک صفت وکي الله وی فقصص القصص لعلهم يتفکرون دې لپاره چې خلک به سوچ وکي دا مسلمانی ګوره د مسلمان طریقه دا ده چې د څه خبرم کې د باغې کې سوچ او فکر کوي یو هغه دی چې تا ته به دغه شان ناشې د بوتل بشار او ته چې سوې درته به سر له پاسه وړي په اخر کې چلو ډېر مزدار بیان وي ماشاءالله سوچ به کې سره زره برابر به نه سوچ کړي نه به فکر کړي دا قرآن د اول نه اخر پورې ختم ک دا واقعات او د آیتونو تفصیلی او بیان ک او دې به سوچ نه کوي دې ځکه الله وی دا قصې بیان کړه واقعي بیان کړه پیغمبر لعلهم يتفکرون چې خلک په دې کې سوچ وکړي ګوره الله سبحانه وتعالی د خپل بندگانو صفت کړي د کوم بندگانو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض خلک چې سوچ کوي د ځمکې او د اسمان په دې پیدایش کې دې ته ګوري په دې کې سوچ کوي خګور دې سوچ اسی او فائدہ د آیت مخې تراغه نور ما د سوچ او د فکر فواید د درس په اخره کې ذکر کوم الله وی دغه نیکان خلق د دې یو صفت ده ويتفکرون فی خلق السماوات والارض د ځمکې او اسمان دی پیدایش ته ګوري نو په سوچ او فکر کې لاړ شي
نبی سوی ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تا چې څه پیدا کړي دی چې پلتونی پیدا کړي، بلکې د یو غټ مقصد دپاره پیدا دی. دا ټکی د دوی د خولې نه الله راوځي چې کله به د ځمکې او اسمانونو کې سوچ وکړي او د مخلوقاتو ته وګوري، نو بیا په آخره کې څه وایي سبحانک فقنا عذاب النار، ای الله ته پاکې د هر قسمه نقص نه، نو موږ د ګناهونو د جهنم د عذاب نه لرې ساته. د جهنم د عذاب نه دی ویرېدو الله چې کله د په دې ځمکه او اسمانونو کې سوچ وکړو، یعنې چې دومره عظیم رب دی، د دومره غټ اسمانونه دومره غټه ځمکه یې پیدا کړې ده او اوچت مخلوقات هغه پیدا کړي چې موږ هغه ته مخامخ شو او زمونږ دا اعمال دا کوم چې موږ کوو نو موږ به دغه عظیم رب له جواب څه ورکوو. د الله د انسان په زړه کې دا خبره راځي چې کله به د ځمکې او اسمان کې سوچ وکړي او چې سوچ نه کوي هغه د څه یېرېږي د جهنم نه، او څه به د هغه سوچ لاړ شي دې طرف ته چې زمونږ یو عظیم رب دی، هغه به زمونږ نه امتحان اخلي او زمونږ نه تپوس کوي. الله سبحانه وتعالی په دې قرآن کې په یو ذکر د دنیا مثال ذکر کړی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء. اوږد آیت حاصل لغایت دا دی چې الله سبحانه وتعالی د دنیا حقارت بیانوي چې د دنیا یو حقیر شی دی، په دې پسې داسې مه لګئ چې خپل آخرت خراب کړي. نو د هغې دپاره د پوه کولو لپاره الله مثال ذکر کړی او الله دا مثالونه دې لپاره ذکر کوي چې دا خبره موږ ته ښه واضح کړي، خیر راته رانږدې کړي. نو د هغې دپاره ښکلي مثالونه ورکوي، ښکلي مثالونه، عجیبه مثالونه به د قرآن کې دي. که تاسو چې ته د قرآن په سوچ او فکر سره ووایي که نه والله لازم تاسو به حیران شئ چې څومره د خوږې خبرې دي او څومره د اوچتې خبرې. هسې یو مثال تاسو ته ذکر کوم، الله سبحانه وتعالی په دې قرآن کې د شرک دا خبره واضحه کوي او په ډېرو ځایونو کې الله وایي چې ما سره شریکان مه جوړوئ او یوازې زما بندګي کوئ. د پوه کولو دپاره الله یو مثال ذکر کوي، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الله وایي دوه سړي دي، دا یو چې دی د ډېرو خلکو غلام او مری دی، مالکان یې ډېر زیات دي، 15 مالکان دي. نو یو طرف ته ځغلی او بل طرف ته ځغلی، یو ته یو سوی بل ته بل سوی. ورجلا سلما لرجل، او یو سړی دی هغه د یو مالک غلام دی او مری دی د هغه سره دی. الله وایي دواړه یو شان دي. دا مثال یې دې لپاره ذکر کړو چې دا مشرک خو یو معبود نه دی که نه، نو دلته بابا ته هم سجده لګوي، پیر بابا ته، نه هلته دا گنج بخش ته هم سجده لګوي که نه، نه هلته بل بابا هم دی، نو بل هم دی، نو په هر یو پسې منډې وایي. او موحد چې دی هغه صرف د یو رب العالمین بندګي کوي، یو رب العالمین ته هغه سجده لګوي، هغه ته هغه تندی په ځمکه باندې ږدي. نو الله وایي دا دواړه یو شان کېدی شي چې دا یو نوار پر خطا دي، کله یو طرف ته منډه وي کله بل طرف ته منډه وي، او دا یو چې دی د یو الله سبحانه وتعالی بندګي کوي. نو څومره ښکلی مثال الله ذکر کړو د دې خبرې د واضح کولو لپاره چې کله دا مثال انسان واوري او بیا پکې دا خبره اهمه ده چې سوچ وکړي. ډېر خلک ګوره داسې هم شتي چې دا درس واوري یا بیان واوري یا قرآن واوري، نو یو څو سکنډه بعد هم دا خبره یېروي. د هغې وجه دا ده چې ده چې ته په دې کې سوچ نه دی کړی، او کله چې انسان په یو خبره باندې سوچ کوي، فکر کوي، دی په دې خبره پوه شي، چې پوه شي دا ورته یاده شي. اکثر داسې کېږي کله چې سړی سبق وایي په سکول کې یا مدرسه کې، جامعه کې، یونیورسټۍ کې، د بعض هلکان او جنکۍ طلاب علم دوی دا کوشش کوي چې موږ دغه خبره بعینه یاده کړو کومه چې د شیخ بیانوي، او بعض تکړه طالب علم ذهین هغوی دې سوچ کوي چې موږ به د دې عالم په دې خبره باندې پوهېږو څنګه. نو دا کوم چې بعینه دغه الفاظ زیاتې دی کمزوری، دغه الفاظ زیات کې خو په دې مقصد یې پوهېږي چې دې څه مطلب دی، هېڅ په مقصد یې نه دی پوه، صرف د الفاظ د دې لپاره یادوي که په امتحان کې سوال راشي چې زه ورته جواب ولیکم. نو د امتحان ختمېده دی به ښه نمبر یې موالي، جواب د هغه شان یاد کړی چې استاد ویلی دی به ښه نمبر یې موالي، خو د امتحان نه بعد یې تپوس وکړه والله لازم که دی په ټکي باندې هم پوهېږي، او کوم الفاظ چې د استاد د خولې نه یاد کړي هغه ته یې هېر شي. او چې کوم ذهین طالب علم وي اوچت سوچ والی انساني، هغه د استاد په دې خبره باندې ځان پوه کوي، هغه دې ته نه ګوري چې د استاد کوم الفاظ وایي، هغه د الفاظو سره کار نشته، هغه د دې سره کار چې په دې مسله باندې ځان ورسوم، زه پوه شم چې کله دې په دې مسله باندې پوه شي نو بیا د مرګه پورې ته دې مسلې ته پوښتنه کوي د دې یادې ولې ځکه چې ځان په دې مسله باندې پوه کړي، سوچ به کړي، فکر یې کړي،
نو کم سړی چې په قرآن کې سوچ کوي او کم سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو کې سوچ کوي دی به مسله پوهېږي، دی به خبره رسي. او چې سړی سرسري لګیا دی صرف تلاوتونه کوي او صرف ترجمې کوي نو دی په قرآن او حدیث باندې چېرته نه پوهېږي. هغه واضحه خبره. نو ګوره ما تاسو ته وایي چې الله سبحانه وتعالی دا مثالونه دې لپاره ذکر کوي چې د انسانان پکې سوچ وکړي، نو چې سوچ وکړي دوی به پوه شي. یو مثال الله د دنیا د حقارت ذکر کړی دی چې دنیا داسې ده لکه د اسمان نه چې باران راوري او بیا تک شنه بوټي رازرغون شي او د ځمکه تکه شنه شي، او د دې ځمکې چې کوم مالک دی هغه د خپل پټي د سم خوشحاله شي. وظن اهلها انهم قادرون عليها، او مالکان چې څومره یې هغه ټول دې ته خوشحاله دي، ځمکه زموږ په لاس کې ده، د نعمتونو ټول زموږ په لاس کې دي. اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. الله وی एकदम به زمونږ عذاب راشي داسې دا ځمکه ختمه شي او داسې دا پټی ختم شي لکه دې چې له سره پرون وم ده. نبی الله سبحانه وتعالی دغه آیتونو په آخر کې وایي کذلک نفصل الآیات. الله وی دغه شان موږ تفصیلي د خپل آیتونه بیانو او دا خبرې واضحه کوو. یا الله ولې لقوم یتفکرون، دا هغه قوم دپاره چې هغوی په دې کې سوچ کوي. نو دې کوم الله سبحانه وتعالی د سوچ او د فکر خبره کړې. ګوره الله سبحانه وتعالی قسمه قسم زناور، حشرات، ماشي، مچان، ډېر شیونه پیدا کړي او چې د هغې ډېرو تذکره په قرآن کې الله کړې ده. مثال پکې یو واله لکه مچۍ، د ګبین دا مچۍ چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړې ده او دا یو عجیبه مخلوق دی. بیا الله سبحانه وتعالی هغه ته دا طریقه ښوولې ده، دې مچۍ ته بیا دا طریقه ښوولې ده چې ته به دا کوې دا کار به نه کوې داسې به کوې. په سورة النحل کې الله سبحانه وتعالی د دې ګبین کومه مچۍ چې ده د دې تذکره کړې ده او دا ویلي دي چې موږ مچۍ ته دا طریقه ښوولې ده چې ته به داسې کوې او داسې کوې. اوږده ایتونه او دا به خوري دا به نه خوري. دا خو دا مچۍ چا پوه کړې ده؟ الله سبحانه وتعالی پوه کړې. اوس ما سره دومره ټیم نشتی او انشاءالله که څه د ژوندی وم او الله توفیق راکړو نو د دې بعض زناورو او حیواناتو عجایبات به تاسو ته بیانوم. تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه وتعالی څنګه مخلوقات پیدا کړي. خو دې فوایدو ته انسان اله رسي چې کله به کې سوچ وکړي. مچۍ ستا په مخکې تېره شي بنګې دې شي وکړو لاړه ختمه خبره ختمه شو. مسلمان په دې کې سوچ کوي چې دې مچۍ ته چا دا طریقه ښوولې ده، دې مچۍ ته چا دا طریقه ښوولې ده چې کله ستاسو خواله د بهر نه یو مچۍ راشي چې هغه د دوی ملګري نه هغه وجنئ. دا طریقه دې ته چا ښوولې ده؟ او دا طریقه دې مچو ته چا ښوولې ده چې کله یو مچۍ په ګندګۍ باندې خوله کېږي هغه ستاسو خواله راشي نو هغه به وجنئ، ځکه چې دا د ګبین خرابوي. او داسې نور ډېرې خبرې دي چې هغه تفصیل نه ځم. الغرض الله سبحانه وتعالی د دې ګبین د دې مچۍ باز کړی، بیا په آخره کې الله دا ویلي چې د هغې د خېټې نه داسې یو خوږ شی راوځي چې هغه ګبین دی، نو د سکو دپاره هم دی، په هغې کې د خلکو شفا هم ده. آیتونو په آخره کې الله وایي إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله یقینا په دې کې ډېرې غټې نښې دي خو د هغه قوم دپاره چې هغوی پکې سوچ کوي، سوچ او فکر. ګوره الله سبحانه وتعالی موږ ته وویلې خپل ځان مبارک هم سوچ وکړئ. اولم يتفکروا فی انفسهم. الله وی دوی په خپل ځان کې ولې سوچ نه کوي؟ که انسان دې خپل ځان ته وګوري نو څومره عجایبات به درته راښکاره شي، د الله سبحانه وتعالی عظیم قدرت به درته راښکاره شي. الله سبحانه وتعالی موږ ته په قرآن کې دا هم ویلي چې د پیغمبر تر نبوت کې سوچ وکړئ. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. الله د مکې د مشرکین دوی ته سوچ وکړي د پیغمبر مبارک په ده باندې هېڅ لیونتوب نشته، نه به پیریان شته. دې کې د سوچ خبره کړې. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی موږ ته دا ویلي چې ستاسو په دې مرګ کې عبرت دی، په دې کې سوچ کوئ. او مرګ په دوه قسمه، یو وړوکی مرګ دی، یو غټ مرګ دی. چاته معلوم دي وړوکی مرګ کوم دی غټ کوم دی؟ وړوکی مرګ دا خوب دی، غټ مرګ چې کله انسان د دنیا نه بالکل لاړ شي. نو الله سبحانه وتعالی وایي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله کله چې انسانان مړ شي
مړه شي مطلب ویده شي د وړوکي مرګ پرې راشي نو په کومو باندې چې الله سبحانه وتعالی فیصله کړي چې دوی به مړه کېږي نو د هغوی روح هغوی ته نه راواپس کوي او کوم دپاره چې ژوند له پاتې نو روح هغه ته راشي هغه بیا هم پاسې ګرځي لکه موږ چې نن راپاسېدلي یو ګرځو نو داسې ډېر خلک به نن په دنیا کې بزرګاو خلک به داسې وي په ټول دنیا کې چې هغه به نن وده شي خو راپاسېدلي نه دي نو هغوی هغه ساګانې الله بندي کړي هغوی ته واپس رانهدي او دا چې کوم ژوند یې پاتې نو الله سبحانه وتعالی دی بیا راپاسي دغه آیتونو په آخره کې الله وایي کله چې دا خبره وکړي نو په آخره کې به الله وایي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون الله یقینا په دې کار کې او په دې خبرو کې ډېر غټې نښې دي د هغه چا لپاره چې هغه پکې سوچ کوي الله سبحانه وتعالی د کافرانو لم ترغیب ورکړی دوی ته ویل دي وي راشي سوچ وکړئ زما په یووالي کې زما په توحید کې اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا الله وی د کافرانو ته دا وایي چې تاسو سوچ وکړئ د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې الغرض دا یو څو آیتونه ما تاسو ته په دادی کې ذکر کړو د دې لپاره چې وګوره الله سبحانه وتعالی موږ له ترغیب راکړی چې تاسو سوچ وکړئ ګوره الله په قرآن کې په سورة الغاشیه کې موږ غالبا د جمعې په منځ کې اورو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت مخرج جميل منزل ما بدا سوچي چې څنګه به امام سلام ګرځي چې موږ د جنماز په وګورو چې منډو الله وی وګوري بګي او خانو ته وګوروي زمکې ته وګوروي ورونو ته زموږ سوچ د ډوډۍ سره دی چې جمعې د منځ نه به ډوډۍ هم خوراک پکار دی نو په دغه کوشش کې چې د جومات نه به ځغلو څنګه د جومات نه به تختو څنګه الله سبحانه وتعالی سوی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دی وخت وګوري دی باره کې سوچ کې چې الله سبحانه وتعالی څنګه اوچت مخلوق پیدا کړي د اسمان ته وګوري د ځمکې ته وګوري د غرونو ته وګوري او هغه مخلوقات الله ذکر کړو چې هغه د انسانانو ته مخامخ دي حالانکه د اوښ نه عجیبه مخلوقات هم شته چې هغه د اوښ نه زیات عجیبه دي خو ولې الله د اوښ ذکر کوي چې د اوښ مخامخ ته باټې نو به د اسمان ته وګوره اسمان مخامخ ځمکې ته وګوره مخامخ د غرونو ته وګوره دته مخامخ دي دا یو څو آیتونه چې ما ستاسو په زړونو کې دا خبره کېنوله چې الله سبحانه وتعالی هم موږ له ترغیب راکړی دی چې تاسو سوچ وکئ په دې مخلوقاتو کې سوچ وکئ زما په دې آیتونو کې او سوچ وکئ زما په دې دین کې